د ملي مقاومت جبهه ادعا کوي چې پنجشیر کې 10 تنه طالبان وژلي، خو طالبان بیا دا ادعاوې ردوي. سلام ستړي مه شئ، وخت مو پخیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو لپاره در سره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. د ملي مقاومت جبهه ادعا کوي چې په پنجشیر کې 10 طالبان ته مرګ ژوبله اړولي، خو طالبان بیا دا ادعاوې ردوي. د طالبان ضد د ملي مقاومت جبهه ادعا کوي چې تېره ورځ په پنجشیر ولایت کې په یو تازه حمله کې 10 طالبان وژلي او 12 نور یې ټپیان کړي دي، خو طالبان دغه ادعاوې ردوي. د طالبانو خلاف د دغه وسلوالې جبهې ویان صبغت الله احمدي پرون جمعه په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د پنجشیر ولایت په حصارک سیمه کې کله چې طالبان غوښتل د دوی پر یو قرارګاه حمله وکړي، هدف ته تر رسېدو مخکې د دوی د ځواکونو له لوري نیول شوي. د نیول شوي کمین په پایله کې طالبان ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. صبغت احمدي لیکلي چې دا نښته پرون جمعه له غرمې وروسته رامنځته شوې ده، خو د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت دا ادعاوې ردوي. دوستانو دا زموږ د دې ساعت چمتو کړه خبر. تر بیا ښې چارې.